خلصاته د عمر او د منصور وطنه د دارالله او ملا ګورجان باتور د لښکرګاه ادبي او کلتوري ټولنې مشاعره ترسره شوه. دا مشاعره د لښکرګاه ښار په ملي پارک کې مازدیګر 4:30 بجې پیل او د شپې پر 11 بجې پای ته ورسېده. په دې مشاعره کې د مرکز او ولسوالۍ د لسګونه شاعرانو ترڅنګ دیني علماو، د رسنیو استازو او ادبپالو برخه درلوده. د مشاعرې لومړنی ویناوال د لښکرګاه ادبي او کلتوري ټولنې مؤسس محمد ولي شکیب د مشاعرې برخوال ته ښه راغلاست ووایه. ادب یې د ټولنې روح او کلتور یې ملت پیژندپاڼه وبلل او ویې ویل چې دا ادبي او کلتوري ټولنې دي چې د ولسونو فکري بنسټونه ټینګوي. او همدا ادبي او کلتوري ټولنې دي چې د ولسونو فکري بنسټونه ټینګوي، د ځوان نسل ذهنونه روښانوي او د یووالي، مینې، ورورۍ تخمونه شیندي. زموږ دا ټولنه هم د همدې سپېڅلي هدف لپاره هڅې کوي. په دې مشاعره کې د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر مولوي حیات الله یوسف شاعران د فکري جګړې، ناوړه دودونو او رواجونو مخنیوي په موخه شعرونو ویلو ته وهڅول. دوهم فکري جګړه ده چې په فکر، فرهنګ، کلتور، تدریس، عقیده مخته ځي. دا فکري جګړه ده. لکه څنګه چې نظامی جګړه قرباني غواړي، استقامت غواړي، کار غواړي، همداسې فکري جګړه کار غواړي. شاعر او لیکوال ادم صفت الله شاعرانو ته په خطاب کې ویل د اسلام د مبین دین زموږ د فرهنګ رواج مطابق شعرونه ولیکي او د بهرنیو کلتوري یرغلونو په مخنیوي کې قلمي مبارزه وکړي. نو موږ باید کوشش وکړو چې په خپلو شعرونو کې هغه څه سرمایه‌داري کړو چې هغه زموږ د فرهنګ سره، زموږ د دین سره، زموږ د اسلام، زموږ د شریعت سره سمون ولري. د هلمند د خبریالانو د اتحادیې مشر عبدالستار عطایي او د هلمند امنیه قومندانۍ ویان او د سرک ادبي او کلتوري ټولنې مشر مولوي نصیر احمد مهاجر ویل افغانستان نه یوازې د شعر او ادب په تاریخ کې ځانګړی ځای لري بلکې په دیني او جهادي برخه کې هم د افغانانو کارنامې بیان کړې. نو دوی تاسو ته دا درښیي چې تاسې د کلام د ژبې څخه هغسې استفاده وکړئ چې ستاسې دین، ستاسې کلتور، ستاسې وطن ورته اړتیا لري. نن چې یو کال تېرېږي دا ټولنه د ګڼو ادبي ناستو، مشاعرو او فرهنګي فعالیتونو شاهده ده چې هره لاسته راوړنه د همدې بنسټګرو د اخلاص او مینې څرګندونه کوي. بېشکه داسې بنسټ ایښودل اسانه کار نه دی، خو د یو رښتیني نیت سره هېڅ خنډ د لارې خنډ نشي کېدلی. شاعرانو د حمدونو نعتونو ترڅنګ د شعر په ژبه د پاکستاني پوځي رژیم د وحشتونو، د مجاهدینو د فاتح بریدونو، د اوسني اسلامي نظام بې مثله امنیت او پرمختیایي پروژو په اړه حماسي شعرونه وړاندې کړه. خدای خلصاته د عمر او د منصور وطنه د دارالله او ملا ګورجان باتور وطنه، لمبه لمبه د مجاهد حاجي منار وطنه، ای د شهید حاجي هیواد او ملا ګورجان وطنه، تاسو شهید سعید، ملا عبدالسلام د تشنی، حاجی سرگه، حاجی ظاهر، شهید حاجی حسینی، داسې درنې هستي دي کله هېروم هېواده. داسې درنې هستي دي کله هېروم هېواده. تا به ساتو له هر خطر کړمه قسم هېواده. ای د هلمند د افتخار حاجي یاسر وطنه، د شهید ملا طالب او د حاجي ناصر وطنه، مستو څپو د مزمل رنګ هستي بایللي، د انقلاب د غیرت د غرونه او ځوانۍ بایللي. یو بل غزل شعر دی چې خدمت ته مو داستا تړلې املا ګرانه وطن، ساعتو دي د سرونو په سودا ګرانه وطن، لستونې بډ وهلې دي زلمو ستا آبادۍ ته، که خدای کول سیال به د دنیا ګرانه وطن. شراب پسې دومره دعاګانې شروع کړي، ور وبخښې زما پروردګاره لیونۍ، بېګا مې راته تر سهاره لیونۍ، لیدلی به دې نه وي نن دوی باره لیونۍ. د پردو خلکو د لاسپوڅو پلوي نه کوم، خپله ګرانه خاوره لکه مور افغانستان نه پلورم، او زه خپلې مینې ته د سر و مال اختیار ورکوم. زه خپلې مینې ته د سر و مال اختیار ورکوم، دنیا پرسته بدن نه یم، جانان نه پلورم، او طبیعت مې سخت احساسات مې بیخي ژر پارېږي. طبیعت مې سخت احساسات مې بیخي ژر پارېږي، خشکه کوم په زړګي نرم یم یاران نه پلورم. کشار د دې وطن دی، کشاره د وطن
ماده د جوړولو ویجاړه د وطن دا تېرې شل کلنې بربادۍ جوړول غواړي. دا یو دې وطن ته بل واري جنګ مه راولې. د مشاعرې په وروستۍ برخه کې د لښکرګاه ادبي او کلتوري ټولنې لخوا یو شمېر ادبپالانو ته ستاینلیکونه او ځانګړي ډالۍ ورکول شوې. ادبپالو په دې مشاعره کې اوسنی حالات د ادب غوړېدا لپاره بهترین فرصت وباله او له ادبپاله یې وغوښتله چې د خپل سپېڅلي ادب او فرهنګ لپاره قلمي مبارزه وکړي.